د پخوا زمانې کیسه ده د غرونو په لمن کې یو ښایسته شان کلی و. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم کریم و او د ښځې نوم زینب و. د دوی یو ورکوټه شان ماشوم شوی و خو د هغه پوزه غټه وه او دوی دواړو خپل زوی له نوم رحیم کېښوده. رحیم چې د 2 کالو شو نو مور پلار ورته ډیر خفه و. یا ښځې د دې هلک خو پوزه ډېره غټه ده، هسې نه چې دې غټ شو بیا ورپسې خلک خاندي نو دې خو به ډېر خفه وي، ما سره ډېر غاندي. او همدغه شان وشو. کله چې رحیم د 6 کالو شو نو په کلي کې ورپسې ماشومانو هم خندل او په سکول کې ورپسې ملګرو هم خندل. یا داجي تا ته پته ده په کلي کې راپسې هم ماشومان خاندي او په سکول کې راپسې هم. ټول زما د پوزې پسې ټوکې کوي، زه خو سم خفه کېږم. یا بچې ته د هغوی خبرو پسې مزه، هغوی به تا پسې خاندي. ته خو زما دومره ښایسته بچې یې چې نه مورې بس زه نور سکول ته نه ځم، دا ټول ما پسې خاندي او ما تنګوي. او دغسې به رحیم هر وخت په کور کې خفه ناست و. د کور نه به بهر هم نه وتل او سکول ته به هم نه تله. دغسې وخت تېرېده. رحیم لوی شه خو د هغه ژوند اوس هم ګران و. رحیم به چې په بازار تېرېده نو د کلي خلکو به ورپسې اوس هم ټوکې کولې. اوس د رحیم د ټولو نه غټ مشکل دا و چې رحیم له چا ښځه نه ورکوله. رحیمه بچیو دوه رشتې راته چا ښولې دي، انشاءالله سبا به ورځو، دعا کوه چې خبره جوړه شي، بس ځان تیار ساته. او په سبا باندې دوی اول د یوې جینۍ کور ته لاړ شي. یارو ورته دا مخ ودې لږ وښایه که نه، وایي دا څه دي. اول کور والا چې د رحیم پوزه ولیده نو انکار یې ورته وکړه. دې نه پس دوی بیا د بلې جینۍ کور ته هم لاړ شي. یارو دا مخ دې لږ راښکاره که، ولا دا څه دي، دا خو سم کدو دی. او دغسې دا دواړه رشتې هم پاتې شي. دواړو کورونو والا رحیم لا د هغه د پوزې د وجې رشته ورنه کړي. یا مورې تاسو ته ما ویلي دي زما رشتې پسې مه ګرځئ، څوک هم ماله ښځه نه راکوي، زما قسمت کې ښځه نشته. نه بچې داسې مه وایه، تاله به الله ښه ښځه درکوي. په دې کلي کې یو بوډۍ ښځه اوسېږي چې د هغې نوم بیبي ګل وي. بیبي ګل خلکو له رشتې ګوري او بیبي ګل سره په خوا کې یو ښځه او خاوند اوسېږي چې د سړي نوم حامد او د ښځې نوم شازیه وي. یا ښځې بیا دې ولې تنګې راچولې دی، خیر خو دی. بس زه د نورو د خور سره تنګه شوې یم، زه ورته زه واده که کنې بیا درنه زه ځم. یا ښځې هغه بیبي ګل ته مې ویلي دي، هغوی وایي زه به ولې ته زه رشته وګورم، بس لږه ګزاره وکړه زر به واده شي. یا خدایه چې دا پوزه دې راله سمه راکړې وه نو ټول خلک یې پوزې پسې ټوخې کوي او ښځه م څوک نه راکوي، د واده په ارمان به مړ شم. یا ښځې چې د رحیم به څه کېږي، په هغه باندې خو وخت تېرېږي او څوک هم بله ښځه نه ورکوي. وان سره خو ډېر ټینشن دی، الله دې خیر کړي چې څه به کېږي. او که نه سړیه زه خپل هم پریشانه یم، خو څوک نو د الله کارونه دي. نو خو داسې به وکړو دې کلي کې یو ښځه اوسېږي، بیبي ګل نوم یې د خلکو له رشتې کوي، وایم هغې ته به ووایو زر به یې رشته وشي. او په سبا باندې د رحیم مور پلار د بیبي ګل کره لاړ شي. یا خورې وایه که نه څنګه راغلې او تاسو خو داسې پریشانه ښکارئ. یاره ترورې زما زوی له رشته ګورو خو دا هغه رشته نه کېږي. یاره خور یو جینۍ خو مې په نظر کې ده، خو چې ستاسو به خوښه شي او که نه. یاره رنګه جینۍ چې وي نو زمونږ خوښه ده. ښځه بس بیا خو به د رشته وشي. دا څه وې خورې ته رښتیا وې، بس زه خو یم سبا به ورشو چې خبره ورسره وکړو. او که نه خورې زه رښتیا ویم، خو زه به سبا د روغ نه تپوس وکړم نو بیا به درته ووایم. او دې نه پس بیبي ګل د حامد دې کره لاړه شي. وایه که نه ټولې شینګه راغلې، خیر خو دی. بچې تا چې د خور د رشتې دپاره ویلو نو یو رشته راغلې ده او زر واده کول غواړې. دا دې څوک وي ټولې، بس سبا لیرو واړه چې خبره ورسره وکړو چې واده یې کړو اته زر. بس صحیح ده، بیا زه به ځان سره سبا راولم او تاسو ورسره خبره وکړئ. او په سبا باندې دوی ټول د رشتې کولو دپاره راشي. بچې دا هغه هلک چې ما چې درته یاد کړو. او که نه دا خو ډېر ښایسته ځوان ښکاري. هلو له وایه که نه، نوم دې څه دی او کاروبار څه کې؟ زما نوم رحیم دی او زمونږ یو ګودام دی په کلي کې.
هغه هم په کاري ورکړي دي بس په هغې ګزاره کوو. حالا دا مخ دې ولې پټ کړی دی؟ دا مخ لږ ښکاره کړه چې دې ووینو ټول. یاره چې مخ ته د ښکاره کومه نوره څه خبره خو نشته، خو زه شرمېږم سړی. دې نه پس چې رحیم کله خپل مخ کاره کي دوی د رحیم پوزه وویني نو ډیر حیرانه او پریشانه شي. یاره وره دا به ګودام دی دا چې په کاري ورکړي دي. مورې ما درته نه وي چې ماله څوک ښځه نه راکوي. دا وګوره که نه ټول مې پوزې پسې ټوښه کوي. ځای چې ځو. نالوده کښېنه چېرته مزه ته خو زما ډېر خوښ شوې. بس روده ماته دا رشته منظوره ده. تاسو څه وایي؟ داسې ته رښتیا وې؟ بس بیا خو مونږ ته هم جینۍ وښایې. او لږ ساعت پس د حامد خور سکینه هم راشي. خورې دا هغه دي زما خو خوښ دي، خو ته وایه ته څه وې؟ بس وروره چې تاسو راضي یې نو زه هم راضي یم او زما هم قبول دی. زه پکې سم نه ویم. هزه نو بیا خو د ټولو مبارک شی میاشت پس په واده وي. صحیح ده خورې خوښه مې ده. او دغسې میاشت پس د رحیم او د سکینې واده وشي. یا ښځې دا مخ خو دې ښکاره که که نه؟ خو کله چې سکینه خپل مخ کاره کی نو د هغه پوزه هم د رحیم په شان غټه وي. رحیم چې سکینه وویني نو حیران شي. رحیمه ماته پته وه چې ته به خفه کېږې. زما پوزه هم غټه پوزه ده خو څوک هم د الله کارونه دي نو. دا ښځې حیران شوم خو خفه نه شوم. دې کې ستاسو خو څوک نشته، دا ټول د الله کارونه دي. موږ له چا پسې خندا نه ده پکار. د انسان اصل حسن د هغه اخلاق وي او ته ډېره یوه ښه ښځه یې. داسې وې رحیمه ته رښتیا وې. او که نه ښځې زه بلکل رښتیا وې. ته خفه کېږه مه ښه. ته هم ډېر ښه انسان یې. رښتیا. او دغسې د سکینې پوزه هم د رحیم په شان غټه وه خو سکینه ډېره ښه ښځه وه. د دوی ټولو به خدمت کولو او ټول ډېر خوشحاله وو. او کال پس دوی له الله زوی هم ورکه او دوی ورله ډېر خوشحاله وو. یا ښځې د جوخو مې پوزه سمه ده ښه؟ او که نه شکر الحمدلله. دا خو زما ډېر ښایسته بچي دی. دا وګوره که نه بچې تا وې هسې نه چې د زوی پوزه مې غټوي. څونه ښایسته بچې الله درکړو. زما ورونو او خویندو په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې کله هم په چا پسې خندا نه ده پکار او نه د چا زړه ازارول پکار دي، بلکې موږ له د نورو سره محبت او د هغوی عزت او احترام کول پکار دي. څوک چې د بل عزت کوي الله هغوی له هم عزت ورکوي.